د نن ورځې تازه او مهم خبر. اسلامي امارات د افغانستان د آبادۍ او افغانانو ته یو بل ډیر لوی زیری اعلان کړ. سلام، وخت بخیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. تېره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 94,000 ټنه انتقالات شوي دي. په تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې نږدې 94,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، عقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلۍ له لارې 93,980 مټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 330 ټنه توکي صادر شوي چې لویه برخه یې وچه میوه ده. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي دوی د هرې ورځې په تېرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هیواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کومه پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یا الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.